السلام علیکم ګران دوستانو زه یم ابرار او تاسو ګورئ ټیکنیکل ابرار خان یوټیوب چینل. ګران دوستانو نن زموږ د یوټیوب د کورس لسمه ویډیو ده. زه تاسو ته په نننۍ ویډیو کې دروخم چې کاپی رائټ سټرایک څه شی دی. تاسو پوه شئ چې کاپی رائټ سټرایک څه ته وایي او د نن تاسو چینل ته څه قسمه نقصان دی. صحیح شو دوستانو، را ټول هر څه تاسو سره په دې ویډیو کې شریک کوم. ګران دوستانو تاسو درخواست چې تاسو زموږ او ویډیو پورا ګورئ، ویډیو ته لایک ورکوئ، چینل مو سبسکرایب کړئ وي چینل سبسکرایب کوئ، په غنټې نشان باندې کلیک کړئ، په آل باندې ورسره لازمي کلیک وکړئ. ګران دوستانو موږ چې کم د یوټیوب ویډیوګانې اپلوډ کړلې نو هغه خلکو ډېرې زیاتې کمې کتلې. نو تاسو نه ضروري درخواست چې خامخا تاسو ویډیو پورا ګورئ، ځکه چې په دې ویډیو باندې هم څه نه څه محنت کیږي. نو راځئ ګران دوستانو چې دا ویډیو سٹارټ کړو چې کاپی رائټ سټرایک څه ته وایي. نو ګران دوستانو کاپی رائټ سټرایک دې ته وایي چې کله زه یو ویډیو جوړه کړم، مطلب زما یو ویډیو د صحیح ما جوړه کړل، هر څه زما دي هغې کې، او هغه ویډیو تاسو په خپل چې یوټیوب چینل باندې اپلوډ کړئ او زه تاسو له کاپی رائټ درکم، نو تاسو په چینل باندې تاسو ته کاپی رائټ راشي. صحیح ده؟ یعنی تاسو چې زما ویډیو اپلوډ کړئ، د بل چا ویډیو په خپل یوټیوب چینل باندې اپلوډ کړئ، نو تاسو دا ویډیو کاپی رائټ شو، یعنی تاسو بیا په چینل باندې کاپی رائټ راځي. او دوستانو که چېرته تاسو درې ویډیوګانې پردی اپلوډ کړئ، تاسو له هغه کس کاپی رائټ سټرایک درکو، نو تاسو چینل چې دی دا همیشه لپاره ختمېدی شي. او دوستانو دلته مرګري بل سوال کې که چېرته تاسو له هغه مرګري کاپی رائټ نه درکوي او تاسو د هغه ویډیوګانې اپلوډ کوئ، نو بالکل تاسو چینل نشي ختمېدی. خو که چېرته تاسو بیا د یوټیوب مونټایزیشن ته افلای کوئ، نو تاسو د یوټیوب نه روپۍ نشئ ګټلی، ځکه چې دا په ری یوز کونټینټ کې راځي. یعنی تاسو په مکمل پردی ویډیو یوز کړله، نو بیا تاسو د یوټیوب مونټایزیشن ته افلای هم نشئ کولی او تاسو د یوټیوب نه روپۍ نشئ ګټلی که چېرته تاسو له هغه کس کاپی رائټ سټرایک نه درکوي. او که چېرته تاسو په چینل باندې درې کاپی رائټ سټرایک راغلی، نو تاسو چینل همیشه لپاره ختمېدی شي. نو ګران دوستانو اوس به خبره کوو په کاپی رائټ کلیم باندې چې کاپی رائټ کلیم څه شی دی. یو خبر وکړه کاپی رائټ سټرایک باندې، اوس به خبره کوو په کاپی رائټ کلیم باندې. نو دوستانو کاپی رائټ کلیم دې ته وایي که چېرته تاسو د بل چا د ویډیو داسې لږ ګوټ استعمال کوئ، لږ شانتي ویډیو تاسو د چا استعمال کوئ، نو تاسو له هغه کاپی رائټ کلیم درکوي. یا د بل چا داسې میوزیک دی هغه تاسو استعمال کوئ، نو تاسو له هم کاپی رائټ کلیم درکوي. کاپی رائټ هغې ته وایي چې تاسو له په ټوله ویډیو باندې کاپی رائټ سټرایک درکړي، او کلیم دې ته وایي چې تاسو د هغه ویډیو لږ شانتي میوزیک یا لږ شانتي ګوټ د هغې استعمال کوئ، نو هغې ته کاپی رائټ کلیم وایي. نو ګران دوستانو دا څو ورځې زه ډېر زیات مصروف وم، ځکه چې موږ د یوټیوب کورس سټارټ کړی او زما نه پکې بیا ویډیو لږه لیټ شوه. نو تاسو ویډیو ضروري لایک کوئ، چینل ضروري سبسکرایب کوئ. زه امید لرم چې تاسو په دې هر څه باندې پوه شوي چې کاپی رائټ کلیم څه ته وایي، کاپی رائټ سټرایک څه ته وایي. نو که چېرته تاسو را ویډیو خوښ شوي، ویډیو خامخا خپلو ملګرو سره شیر کړئ. انشاءالله ګران دوستانو په بل نوي ویډیو کې ملاویږو. د الله په امان.